بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. ورونو لنن رضي درس من أو تاسي دي نشنالزم پبارکی ده یا دی قوم پالنی، ځینې خلک قوم پرستی هم بولی. نشنالزم تعریف څه شی دی؟ د نشنالزم تاریخ څه شی دی؟ د نشنالزم نشأت یا پیدایښت په کوم ځای کې شوی؟ اسیا کې شوی که اروپا کې شوی؟ په اروپا کې نشنالزم کومه بڼه درلوده؟ په اسیا کې نشنالزم کومه بڼه لري؟ اسلامي نړۍ ته نشنالزم چا راوارد کړ؟ د کومو اهداف او مقاصدو په خاطر راوارد شو؟ او په اسلامي نړۍ کې د نشنالزم آثار څه شي دي؟ د نشنالزم کوم آثار دي؟ خو مخکې تر دې چې په نشنالزم باندې خبره وکړو، په یو بل مثلث باندې غږیږو چې نشنالزم د هغې یو رکن جوړوي. د دې لپاره چې د نشنالزم سیاسي او اجتماعي پس منظر ښه راته واضحه شوی وي او دا مو درک کړي وي چې نشنالزم یوه جاهلي او استعماري وارداتي پدیده ده، په اسلام کې ځای نه لري. دا به زه انشاءالله په دویم درس کې بیا درته ثابته کړم چې نشنالزم او اسلام په یو قالب کې نه سره ځایېږي. فطري او طبیعي شی دا ده چې دا به دواړه به سره نه ځایېږي. نن د نشنالزم د دینی حیثیت او د هغه حکم د اسلام له نظره په دې باره کې نه درته غږېږم. په دې باره کې په بل درس کې به انشاءالله خبر درته کوم. او ټول هغه شرعي دلایل چې د قرآن نه، د سنت نه، د اجماع د امت نه او د انساني احساساتو او عواطفو د تقاضا نه، د عقل د تقاضا نه په دې دلالت کوي چې نشنالزم او اسلام دا دواړه نه سره جوړېږي، بلکې د نشنالستانو خپل اقوال او د هغوی ګواهۍ په دې باره کې تاسو سره نقل کومه چې نشنالزم جوړ شوی د دې لپاره ده چې اسلام دې ورکې نه وي، او اسلام راغلی د دې لپاره ده چې نشنالزم دې له منځه یوسي. ځکه الله فرمایي چې دغه امت د تاسو یو امت دی او زه د تاسو رب یم، زما عبادت وکوئ. ټول اسلامي امت یو امت دی او د دې امت یو رب دی، یو رسول دی، یو کتاب ده، یو قبله ده، یو عقیده ده، یو معال او آخرت دی، مشترک ارمانونه دي، مشترک دردونه دي، ګټه او تاوان یې ټول سره مشترک دی. نو بیا به نشنالزم په دې قالب کې ځایېږي څنګه چې اسلام یووالی غواړي او نشنالزم قومونه سره بیلوي، ټوټه ټوټه کوي، د خلکو ترمنځ اخیستل شوي کوشیرونه پیوندونه ماتوي او ملتونه یو د بل په خلاف باندې دروي. په دې باره کې به تاسو ته انشاءالله په دوهمه ورځ باندې بیا خبره وکوم. نن تاسو ته نشنالزم د یو سیاسي ناسور یا یو پولیټیکل کینسر په حیث باندې تشریح کوم چې نشنالزم د یو سیاسي سرطان حیثیت لري، او سرطان هغه بیماری ده چې یو وارې په چا ولګېده که په هغه ډېرو لومړنیو ابتدایي حالاتو کې علاج ونه شو نو بیا لا علاجه مرض. او نشنالزم چې په کومو ملتونو کې لګېدلی هغوی بیا روغه ورځ نه درېدلي. ما تاسو ته یو مثلث خبره وکوله، دغه مثلث 3 ارکان دي، یو خواته نشنالزم دی، یو خواته سیکولرزم دی او یو خواته دیموکراسي ده. دغه هر یو د بل متمم دی. دا به د دې نه منځته نشي راتلی، دا به د دې نه منځته نشي راتلی، دا به د دې نه منځته نشي راتلی، دا به د دې نه منځته نشي راتلی. دا ټول خپل منځو کې سره تړلي دي. یو د بل لپاره یا نتیجه دي یا مقدمه دي. دا د دې لپاره مقدمه کېدای شي، دا د دې لپاره نتیجه کېدای شي، دا د دې لپاره نتیجه کېدای شي، دا مقدمه کېدای شي، دا د دې دواړو لپاره هم نتیجه کېدای شي، هم مقدمه کېدای شي. دغه مثلث د یو بل مثلث په ځواب کې جوړ شوی. د دې مثلث یو رکن دی خلافت، یو رکن دی شریعت، یو رکن دی خلافت، یو رکن دی شریعت او یو دریم رکن لږ وروسته درته لیکم. کله چې غرب وغوښتل اسلامي نړۍ تسخیر کړي، د دې لپاره یې ډېرې لارې چارې تجربه کړي. اوله صلیبي جنګونه وو، همداسې وکړه. صلیبي جنګونو پسې بیا استعماري جنګونه شو، په استعماري جنګونو پسې بیا تنصیر د نصرانیت خپرونه شوه، د نصرانیت خپرونه پسې وروسته بیا وسترنایزیشن یا تغریب
غربي سازي دا وشوه. خو دغه ټولو په مجموع کې اسلامي نړۍ تسخیر نه کړای شوه. ځکه تسخیر نه کړای شوه چې یو څو نور عوامل یا مدافع عوامل داسې موجود وو چې دغه ډول خارجي تسلط یې دلته نه پرېښوده، په خپل پښو درېدلو ته یې نه پرېښوده. هر وخت به چې له دې خوا نه انګریزانو په اسلامي نړۍ باندې په افریقا باندې یرغل وکاو، یو سړی به دې ځای نه له خراسان نه به ور روان و، له دې ځای نه دلته به جهاد کوو. چا به ورته ویل دلته څه غواړې؟ لکه دا جنګ خو په مراکش کې په اسکندریه کې روان ده، جنګ خو په جبل طارق کې روان ده، او ته ورته له خراسان له تاجکستان له افغانستان له دې ځای راغلی. هغه به ورته خو الله فرمایي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، که مسلمانان ورونه له تاسو نه د دین په خاطر نصرت وغواړي نو په تاسو لازمه ده چې په دغوی نصرت ته ورشي. ما ته الله ویلی چې زه باید ورشم، ما ته مې دین امر کړی دی، نو له دې ځای نه به ور روان ها دلته به جهادونه کول. او که هغه را سره نه منئ په اسانه نو دا خو به په اسانه را سره ومنئ چې د دې ځای نه راغله او دلته جهادونه وکول. دا خو م ولیدل که نه؟ که هغه هم نه ولیدلي چې د خراسان نه به تلل او په مصر او لیبیا او الجزایر او تونس او مراکش کې به جهادونه کول، نو دا خو م ولیدل چې د مصر او تونس او الجزایر او مراکش او لیبیا او موريتانیا او د سودان او حبشي او اریتریا او د سعودي یمن او دغه نه راغله په خراسان کې جهادونه وکول. دا خو تاسو ولیدل کنه او لا وینئ. دغه خلک چې دا دلته راغلي یا چې دا د دې ځین الته ورته دې ته څوک تنخواه ورکوي؟ بیا د تنخواه په مقابل کې سړی همداسې یو زندګي اختیاروي چې کور پرېږده، بچی پرېږده، نازولې ښکلې ښځه پرېږده، د لفتونو زندګي پرېږده، مفخم مجلل عمارتونه موټر پرېږده، تجارتونه پرېږده، د عیش او د طرب زندګي پرېږده، په سمڅو کې، په غارونو کې، په واورو کې، په ویر او په خطر کې، په تعقیب کې، په دې کې زندګي تیروه. څه کې چې ماته څوک معاش راکوي، د معاش اخیستلو تقاضا همداسې وي. معاش خو موږ غواړو چې کله دوبۍ ته روان یو، کله د بحر له لارې، کله د بر له لارې، کله قاچاقي، کله په دروغو په قسمونو، کله په پردیو نومونو، کله سعودي ته روان یو، کله کویت ته روان یو، کله اروپا ته روان یو، کله لندن ته روان یو. 3 میاشتې 4 میاشتې د اروپا په ځنګلونو کې تېروي. ښځه یو قاچاقبر سره وي، لور د بل قاچاقبر سره وي، زوی د بل قاچاقبر سره وي، د 4 میاشتې مخکې رسېدلی وي. پیسې پسې خو موږ روان یو. دلته چې راغلي دي هغوی خو پیسې پرې ایښي دي. دا ولې؟ ځکه چې دغه امت په حقیقت کې یو امت دی او دوی د دغه یووالي معنا درک کړې ده. تر دې لا د مخه چې ورشئ وګورئ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغوی د دې خاورې وو، د دې ځای نه لاړل دلته په ترکیه کې شهیدان شول. د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه قبر په ترکیه کې دی. د دې ځای نه راغلل دلته په افغانستان کې شهیدان شول، په دې سیمه کې د افغانستان شاوخوا کې په ماوراء نهر کې شهیدان شول. او تر ډېرو د تعجب خبره خو ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی حضرت قاسم ابن عباس د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورور د هغه قبر دا اوس په ازبکستان کې دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره د زوی قبر په ازبکستان کې دی، په بخارا کې. ځکه دی جهاد ته راغلی او دلته شهید شو، دلته ښخ کړی شو. نو دغه خلک ولې دلته راتلل یا دغه خلک ولې هلته تلل؟ دا په حقیقت یو امت دی، یو امت و. دغه یو امت باندې به چې له هرې خوا نه حمله وشوه د نورو خلکو به یا به یې نصرت او مرستې ته ورتلل، یا به یې مالي مرسته وربېږله، یا به یې دعاګانې ورته کولې. دعاګانې خو به یې ورته کولې. دغه تر ټولو مهم عامل هغه وحدت امت و یا د امت وحدت. د امت وحدت و دغه 3 واړه عناصر دا لکه څنګه چې یو د بل دپاره متمم او نتیجه دي یا مقدمه پیلامه دي. وحدت امت د خلافت په صورت کې راته، خلافت به په هغه وخت کې راته چې امت به یو او خلیفه به په هغه وخت کې راته او وحدت د امت به قائم و چې خلکو به شریعت مانه. شریعت به په هغه وخت کې نافذېده چې خلیفه به موجود و. خلیفه به په هغه وخت کې امت راټولولی شو چې شریعت به یې نافذاوه. نو دا یو د بل دپاره هم مقدمه و او هم یو د بل دپاره نتیجه وه. دغه 3 عناصرو امت موږ ډېر قوي کړی و، دومره یې مضبوطه کړی و چې 1400 کاله دښمن ډېرې هڅې وکولې چې امت تسخیر کړي، ټوټه ټوټه یې کړي. خو دغه 3 شیانو د دې هڅو مخنیوی کاوه. خلیفه به موجود و،
هغه به امر وکاو نو په خلکونه به جهاد فرض عین شي. ځکه د جهاد د فرض عین کېدلو د صورتونو نه یو شکل او صورت دا ده چې د مسلمانانو امیر خلکو نه غوښتنه وکړي چې اوځي جهاد، کوم د نصیر عام وایي په اسلامي فقه کې. مسلمانانو امیر به او هغه به بیا نصیر عام وکاو نو خلکو به جهاد فرض، یا به چې د مسلمانانو امیر موجود و په دغه یو سیمه کې به دلته قحطالي راغله، لوږه به راغله، خو خراسان به ودانو د دې ځای نه به غلې دې ځای ته ورولېږلي، یا به چې دلته راغله د دې ځای نه به غلې دلته ورولېږلي، یا به چې په یوه سیمه کې مثلا تکلیف او مشکلات راغله د هغه بلې سیمې د وسایلو نه د هغې علاج ور وکاوه. نو د امت به سره یو ساته. دښمن وغوښتل شریعت له منځه یوسي، شریعت به ځکه له منځه نه شو وړی چې خلیفه به موجود و او د خلیفه په مخ کې به امت ولاړو، امت ته به امر کاوه، امت به د خپل شریعت نه دفاع کوله. شریعت به ځکه قائم و چې امت به د دې نه دفاع کوله، امت به ځکه قائم و چې شریعت به ورته په وحدت باندې امر کاوه، شریعت به ورته په وحدت باندې امر کاوه چې تاسو یو اوسېږئ، اختلاف مه کوئ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف مه کوئ کمزوري به شي قوت به ملاړ شي. دا به د شریعت امر ورته. شریعت به ځکه پلی و، امت به ځکه واحد و چې قیادت به یو و، متفرق قیادتونه به نه و، لاس ګریوان به نه و سره، تا منم تا نه منم دا به نه و. او که کله ناکله به داسې د اضطراب مرحله راغله نو چیرې به یو کال دوه کاله یو نیم کال به و آخر به مسلمانان په یو سره راټول شو، که سم به و که ناسم به و په یو به سره راټول شو، الله به برکت پکې واچو، په مغه به ولاړو. دښمن وغوښتل چې مسلمانان تسخیر کړي، اسلامي نړۍ تسخیر کړي، نو بیا یې د مسلمانانو د قوت پر راز یا د قوت په معنوي عواملو باندې غور وکاوه چې د مسلمانانو معنوي قوت په څه شي کې پروت ده. هغه د معنوي قوت سرچینه یې څه شی ده، باید دغه یې وارې بنده کړی شي، هغه باید ویجاړه کړی شي چې هغه سرچینه یې وچه شو، نور امت په خپله وچېږي. نو د ډېرو تحقیقاتو، څېړنو، مطالعاتو، د مسلمانانو سره د نږدې پاتې کېدلو او د هڅو نه وروسته دوی تشخیص کړه چې دا درې شیان داسې دي چې دی تر څو دا درې موجود وي امت به ولاړ وي، نو باید دا درې ختم شي. خو چې درې ختمېږي د هر یو ځای باید یو بل شی ونیسي، د هر عنصر ځای باید یو بل عنصر ډک کړي، کنې خلک بیا دا راتازه کوي. نو بیا یې څه وکړه، د خلافت په ځای باندې، خلافت د مسلمانانو یو سیاسي نظام و، خلافت د مسلمانانو سیاسي نظام و، د دغه سیاسي نظام په ځای باندې دوی د مسلمانانو د دغه سیاسي نظام په ځای باندې دوی یو سیاسي نظام ایجاد کړ چې هغه عبارت ده له دیموکراسۍ نه. خلافت یو سیاسي نظام دی که نه دی؟ دیموکراسي یا جمهوریت یو سیاسي نظام دی که نه دی؟ او دغه دیموکراسي دونه ډېره وستایل. دیموکراسي باره کې به انشاءالله دوه درې درسونه تاسې وایي چې دیموکراسي څه شی ده، له کومه راغله، چا راوسته، په اسلامي نړۍ کې معنا څه شی ده، په غرب کې معنا څه شی وه، د اوسنۍ دیموکراسي څه شی ده، دیموکراسي څه ته وایي، سوټاکراسي څه ته وایي، بس دا شیان بیا په راتلونکي درسونو کې انشاءالله واورئ. خو نن یوازې د نېشنلزم په باره کې غږېږو. خلافت یو سیاسي نظام و، د دې سیاسي نظام په ځای باندې یو بل سیاسي نظام متعارف کړ چې هغه عبارت وله دیموکراسي. وحدت د امت یو اجتماعي نظام و، ټولنیز نظام و، اجتماعي ټولنیز نظام و، د هغه په ځای باندې نېشنلزم د یو ټولنیز نظام په حیث باندې مسلمانانو ته وارد کړ، مسلمانانو په دې بلاخته کړ. او شریعت یو قانوني نظام و، قانون و، تشریع و، حقوقي نظام و. د دغه قانوني په ځای نظام په ځای باندې سیکولرزم د یو ډول قانوني نظام یا د یو نوي شریعت په حیث باندې منځته راغله. د شریعت په ځای په یوازې څه شی راغله، لږ اوچت وایي، سیکولرزم. شریعت یو قانوني نظام دی که نه، تشریع نظام دی، حقوق دی پکې دی، هر چا دغه په ځای باندې یو حقوقي نظام راغی، سیکولرزم. د سیکولرزم معنا به درته ووایم، تاریخ به درته ووایم چې له کومه راغی، ولې راغی، په اسلام څه وکړه، په مسلمانانو څه وکړه، په غرب کې ولې دغه نظام ضرورت پېښ شوی و، هغوی دا نظام ته څنګه ضرورت درلوده، له کومه ورته راغی. د دې تاریخچه به انشاءالله راتلونکي درسونه کې درته وایم. د دغه اسلامي مثلث د هر عنصر په مقابل کې یو بل مثلث راغی چې دغه یې ړنګ او په ځای یې دا درې پات. نېشنلزم د وحدت امت ځای ونیوه، دیموکراسۍ د خلافت ځای ونیوه، سیکولرزم د شریعت ځای ونیوه. په دې درې خو پوه شو که نه؟ اوس دغه ما څنګه چې واده در سره وکوله، دیموکراسي بیا درته وایم او سیکولرزم بله ورځ درته وایم، کېدای شي یو دوه درې درته واخلي هر یوې. نن راځو د نېشنلزم په باره کې. د نېشنلزم
دوه اړخونه موږ تاسو د څېړنې لاندې خبره ور باندې کوو. یو اړخ دی هغه معنوي یا دینی اړخ دی او چې دا روا ده ناروا ده حرام ده حلال ده حکم په اسلام کې څه شی ده، او یو اړخ دی هغه سیاسي ده. په ټولنه کې د دغه نشنلزم کوم اثر دی؟ د نشنلزم سیاسي حیثیت او آثار د نشنلزم یا نشنلزم او اسلام. دغه اوس بندو د بل ورځې لپاره په دې باندې خبره کوو. تاسو ما مخکې ویل چې په نشنلزم باندې د یو سیاسي کنسر یا د سیاسي سرطان په حیث باندې خبره کوو. سرطان هغه مرض دی چې یو وارې په چا ولګېږي چې په اولو ورځو کې علاج ونه شو نو بیا لا علاجه مرض دی. پښتانه ورته ناسور وایي. امت په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، د فکر او د عقیدې په لحاظ باندې یو امت، وخت چې یو امت و د دفاع توانایي پکې وه، مټې مضبوطې وي، خلیفه یو، نظام یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مسجد امام و، هم د الله پیغمبر و، هم د اسلامي دولت رئیس و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې سیاسي حاکم بل څوک نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سیاسي حاکم و، سیاسي و عسکري قائد او حاکم و، هم د مسجد امام و، او هم د الله استاد او د ځمکې او د اسمان ترمنځ رابط و. دا نن چې خلک تاسو تیر باسي چې ملا ته وایي ملا ته خپله ملایکه او جومات ته ورځه سیاست او حاکمیت مه کوه، دا دروغ وایي. دا چې وایي په اسلام کې سیاست نشته دا دروغ وایي. دا یا د موږ د سیاسي تاریخ نه ناخبره دي، خو ناخبره نه دي. دوی د موږ بچیان تیر باسي، د موږ ورونه، د موږ بې معلوماته خلکو، د معلوماتو خلک تیر باسي. وایي ملا د خپله ملایکه یم، هلکه د تا له حکومت سره څه کار؟ د ما به له حکومت سره ولې څه کار نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مسجد امام و، مسجد کې به مخکې شو امامت به یې وکړه، بیا به چې راووته لښکرې به یې راجمع کړې، په مدینه کې به یو کس خپل خلیفه نماینده وټاکه، دوی به لاړه فتوحات به یې کول. نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم امام و د مسجد، زه مسجد امام یم، دا خو را سره مني. خو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نه بیرون څه کارونه کول دا نه دی اولې نه مني، دا هم د همغه رسول کارونه و. او که نه یې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رئیس جمهور څوک و، صدر اعظم څوک و، وزیر دفاع څوک و، د پوځ مشر څوک و، دا خو هر څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم. تر هغه وروسته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم د مدینه د مسجد امام و، هم د مسلمانانو سیاسي او عسکري زعیم و، خلیفه و، امیر و د ټولو. جنگ، سوله، سیاست، معاهده هر څه به هغه چا کوله چې په مسجد کې به ورته مخکې کېده. تر هغه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو د مسجد امام، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د مدینه قاضي، بیا وروسته هغه هم امام د مسجد او هم د ټولو مسلمانانو سیاسي او عسکري مشر. نو که موږ په اسلام باندې باور لرو او دا سره مني د نشنلستان او سیکولرستان بيدینه خلک چې موږ مسلمانان یو، نو خو بیا موږ پرېږدو چې هغه خپل اسلام په هغه طریقه وکړو چې هغه څنګه په اول کې و. حضرت عمر رضی الله عنه چیرته شهید شوی دی؟ په کوم ځای کې؟ په مسجد کې. مسجد کې څه کول؟ امام و د خلکو ملا و. نو که حضرت عمر ملاوي او قیادت او سیاست او حاکمیت تسلیموي په تاریخي لحاظ، نو زه چې نن ملایم ولې مې نه مني؟ ته خو ما سره دوکه کوي، ته خو د ما بچیان د ما ورونه تیر باسي. نو که زه مسلمان یم او هغه د مسلمانانو مشر و، خو زه باید هغه په لاره لاړ شم، باید ټول هغه حقوق باید زه حاصل کړم چې کوم هغه سره و هغه درلودل. حضرت علي رضی الله عنه په کوم ځای کې شهید؟ مسجد کې. څه یې کول؟ د مسجد امام و، د سهار مانځه سره خلکو ته جمع ورکوله، ځان ته قصر نه و جوړ کړی چې په قصر کې بیا ځان ته بل ملا ټاکلی، فرمایشي ملای او نمایشي لمنځونه یې نه، په خپله به راته او سهار به چې له کوره راووته نو به یې الصلاه الصلاه دا نارې به یې وهلې خلکو ته چې مانځه وخت د مانځه وخت خلک راپاڅ، هم به یې خلک راویښول، هم به یې مسجد کې امامت کاوه او هم امیر المؤمنین و، هم به یې جنګونه کول، هم به یې سولې کولې، هم به یې معاهدې کولې، هم به یې قضا کوله، هم به یې فیصله کوله، هم به یې خبره چې چا نه منله توره به یې پسې راویستله. نو مسلمانان یو قیادت و، یو حاکمیت و، یو دولت و. تر هغه وروسته که اموي دور و هم همدغه ډول، او تر هغه وروسته که عباسي ډول و هم همدغه ډول. وروسته کرات په خلافت کې څه مشکلات را پیدا شول او خلفا یا امیران، خلفا او ټکی ډېر محترم ټکی دی، امیران او د مسلمانانو زعیمان چې یو څه ناڅه ګوډې ماتې ورنه پېښې شوې، دغې وجه دا وه چې دوی په مسجد کې ملایان نه وه. سیاسي تاریخ چې هر څوک د اسلام په تعمق باندې په ژوره مطالعه کړي، نو هر امیر او خلیفه نه چې مشکلات پېښ شوي دي
دغه وجه دا و چې د ملایي نه کوله چې مسجد امام به نه و مسجد امامت به بل چا ته پرېښی و دوی به په دربار کې اوسېده دربار به و حاشیه به و شاعران به و ادیبان به و مجلسونه به و شرب و طرب به و نو ځکه مشکلات را پیښ شو خو تر څو پورې چې امامت عظما او امامت صغرا دا دواړه یو سړي کول نو اسلام په خیر و او مسلمانان په خیر او هر کله چې بیرته مسلمانان په خیر شوي دي قوت پیدا کړی خپل ملی حیثیت درک کړی خپل حقوق حاصل کړي د طغیان او د طاغوت مقابله یې کړې نو په سر کې داسې یو څوک حتما راغلی ده چې هغه د مسجد امام هم و که نور به هر شی و که به قمندان و که به ډاکټر و که به انجینر و که به هر شی و خو د مسجد ملایي به یې پخپله کوله چې چا د مسجد ملایي کوله او قیادت یې کوه نو هغه نه یو څه خیر بیا په متناسب ډول باندې کله زیات کله لږ کله خیر غالب کله شر غالب خو اکثر خیر غالب راغلی دا ځکه چې د موږ دین او دنیا د موږ عقیده او سیاسي نظریه دا دواړه داسې سره خلط دي لکه د یوې سکې دوه مخه دا یوې بې د بله کېدی نه شي روح او بدن دي سره مسلمانان همدغه ډول قوي اوسېدل دفاع به یې کوله او پرمختګ به یې کاوه خپل ځمکې به یې کرلې په خپل منځو کې به سره په تفاهم باندې و د دې ټولو رمز دا و چې یو خلیفه به موجود و حتی که په یو لرې ځای کې به یو چا یو آزاد امارت او یو آزاد حکومت به انسان ته جوړاوه نو خلکو به تر هغه پورې دا پادشاه نه مانه مثلا دلته په هندوستان کې یا دلته په ترکمنستان کې یا په بخارا کې یا په ترکیه کې یا په مصر یا په لیبیا یا په مراکش کې یا په حبشه په سودان کې دلته به هم چې یو چا ځان ته آزاد حکومت اعلاناوه نو خلکو به تر هغه پورې دی رسمي پادشاه نه ګاڼه او د طاعت به نه کاوه چې تر څو د بغداد د خلیفه فرمان خلکو ته نه ورښکاره کړی چې ګورې زه هغه ټاکلی یم که څه هم دی به په خپل زور راغلی و خو تر څو به چې د هغه ځای نه کاغذ حاصل نه کړه خلکو به دی نه مانه او د جمعې په ورځ باندې به بیا د بغداد د خلیفه نوم د جمعې په خطبه کې یاداوه دغه د مسلمانانو د خلافت شتون د دې سبب و چې مسلمانان د یو مرکزي نقطې په شاوخوا کې سره راټولېږي چې هغه مرکزي نقطه عبارت له خلیفه او خلفاونه په آخرو وختونو کې تر 1940 پورې د مسلمانانو خلافت دلته په ترکیه کې تقریبا 300 کلو لپاره په ترکیه کې قائم شو چې د عثماني دولت یا عثماني خلفاو په نامه باندې یادېدل دغه عثمانیانو نه یوازې دا چې د اسلامي دولتونو نه دفاع کوله بلکې دلته په شرقي اروپا کې ډېر هېوادونه ونیول هلته اسلام خور که نن ورځ البانیا ده که بوسنیا ده که هرزګوینیا ده که مقدونیا ده که نور شاوخوا ته کوسوو ده نور واړه غټ مملکتونه دي دا ټول د عثمانیانو د فتوحاتو او د هغوی د دعوت برکت چې نن په شرقي اروپا کې هم اسلامي هېوادونه شته او مسلمانان شته هلته د اسلام نوم یادېږي او د هغه ځای نه په زرګونه خلک حج ته ځي هلته قرآن رسېږي خلک تلاوت کوي اروپا ډېر وغوښتل چې اسلامي نړۍ تسخیر کړي خو د مسلمانانو د یو خلیفه موجودیت به په ترکیه کې د دې سبب ګرځېده چې مسلمانان راپورته شي په آخر ځل باندې د مسلمانانو خلیفه دویم سلطان عبدالحمید خان و سلطان عبدالحمید خان ډېر نیک سړی و د شریعت عالم هم و سیاسي پوهه او درایت هم درلوده تجربې هم وي د حاکم خاندان نه هم و د ده په زمانه کې اسلامي هېوادونه یو د بل نه سره یو څه لرې شوي وو مثلا په مصر کې دلته یو بل نظام راغلی و په افغانستان کې دلته بل داسې نظام و چې د استانبول د خلیفه د سیاسي حاکمیت نه خو یې لرې و دغه اطاعت خو یې نه کاوه خو مخالفت یې نه درلوده ورسره په هندوستان کې که دلته مسلمانان و دغه مسلمانانو هم د ترکیې د خلافت سره د خلیفت سره ښه روابط درلودل ټولو به د احترام په سترګه ورته کتل که دلته په شرقي اسیا کې هېوادونو بیل بیل سیاسي نظامونه درلودل خو دوی ټولو د خلیفه ملاتړ هم کاوه د خلیفه خبره به یې هم منله په مهمو مسایلو کې او خلیفت ته په یو نوع احترام دیني احترام باندې قایل و دغه سلطان عبدالحمید خان د غرب مطالب رد کړ د ټول دنیا يهودان دا سره راټول شول او هغه وغوښتل چې دلته په فلسطین کې د ځان لپاره یو حکومت جوړ کړي خو دا فلسطین د عثمانیانو د کنټرول لاندې و د ترکانو د کنټرول لاندې و یهودانو خپل نماینده راولېږه د کراسو په نامه باندې یو مشر تاجر هم و سیاستپوه هم و ادیب و لیکوال هم و یهودی او ډاکټر هرتزل
دا دواړه راغلل. سلطان عبدالحمید خان ته ډېر رشوتونه وړاندې کړل چې تا ته یو لوی عثماني پوهنتون به درته جوړ کړو، د دولت چې څونه قرضونه دي دا به موږ درته ادا کړو، او د عثمانیانو بحري فوج دا به تقویه کړو، د تاسو لپاره به څونه وسایل په کار دي بحري دا به درته درکړو، فوج به درته تقویه کړو، او د آینده لپاره به تاسو ته بې سوده قرضونه هم درک، بغیر د سود نه قرضونه څونه تاسو په کار قرضونه به درکړو درته. خو تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ د فلسطین کې دلته اوسېږو، د فلسطین کې موږ خاص حیثیت مې دلته وړوکی غوندې کورګی مې. سلطان عبدالحمید خان د دوی په خبرو پوهېده او په دې مقصد پوهېده چې د دوی څه مراد ده، څه مقصد ده. هغه دغه مطالب ورسره ونه منل. چې دا مطالب یې ونه منل او دغه یهود په حقیقت کې د اروپا مسیحیانو سره راټول کړي او راچارج کړي وو. او وجه دا وه چې یهود داسې یو حیثیت لري لکه د ژورې، چې هر چې یې ورې ونښته ژوره یو د اوبو یو حیوان دی، اکثر چې په ډنډو اوبو کې ولاړو اوبو کې وي، غواګانې، آسونه، نور ځناور حیوانات چې اوبه څښي نو هغه یا په ژبه ونښلي یا په یو بل ځای ونښلي، هغه وینه یې را چوشي، داسې وینه یې چوشي اوله کې دونه وړوکې وي، بیا اوږده شي یو لوی د وینې خلطه ورنه جوړه شي، وینه چوشي ضایع کوي. دغه یهودانو د اروپایانو اقتصاد راوچوش. په فرانسه کې دوی په اقتصادي لحاظ باندې قوي شو، په اسپانیا کې دوی قوي شو، په جرمني کې دوی قوي شو، په اتریش کې دوی قوي شو، تر دې چې نور د هټلر غوسه راوپاروله. هټلر خو مسلمان نه و چې د یهودانو سره دښمني و، یا یهودان بد خلک او هټلر ښه سړی و. نه، هټلر هغه ویل چې دغه هر چې به تله روان به چې یو ښه کور دا ولې دا چا کور دا د پلاني یهودي زرګر کور ده، چې یو ښه باغ دا ولې دا چا کور ده، دا د پلاني یهودي زرګر کور ده، پلاني یهودي تاجر کور ده. نو د اروپا اقتصاد په حقیقت کې د یهودو په لاس ورغلی و. اروپایانو غوښتل چې د یهودو له بلا نه ځان خلاص کړي، خو په یو محترمانه ډول باندې. نو بیا هغوی ته ویل چې بس تاسو ته دلته هغه جوړوو، حکومت درته جوړوو. د حکومت د جوړولو مخنیوی سلطان عبدالحمید خان کاوه، ځکه هغه د مسلمانانو خلیفه و. نو بیا یهودو او اروپایي دولتونو په شریکه اوله د سلطان عبدالحمید خان یا د اسلامي خلافت د له منځه وړلو هڅه پیل کړه، چې اوله دغه مرکزي هسته یې له منځه لاړه شي، دا نور شیان بیا په محور کې نه راټولېږي، یا د غاړې هار چې هغه د سر غوټه یې ورنه پرېکه کړي، دا نورې مرۍ یو په بل پسې په خپله لوېږي، بیا دې ته ضرورت نشته چې هره مرۍ بېله راوباسي ویې غورځوي، بس د سر غوټه یې ترېنه پرېکه کړه، تر ټولو قیمتي پکې هماغه وي، بس دا دې ورنه غوڅه کړه، دا نورې مرۍ په خپله تویېږي، یو په بل پسې لوېږي. نو بیا یې په ترکیه کې د اسلامي خلافت د له منځه وړلو لپاره کار شروع کړ.